د تعلیم چې موږ شروع کوو دا په الف با تا سا باندې شروع کوو، خو د الف باندې شروع کول دې کې یو څو شیانو ته اشاره ده چې موږ ابتدا د تعلیم په الف باندې ولې کوو. یو خو دې خبرې ته اشاره ده چې د الف چې ده دا حوای المخارج ده، یعنی مخرج نه لري، څو پورې چې په د باندې حرکت ونشي نو دا فنا فی المخارج ورته یي. د علم قرات علما الف ته فنا فی المخارج وایي. په دې کې دې خبرې ته اشاره ده چې موږ ابتدا په الف باندې کوو، موږ به هم فنا فی المخلوق وو، یعنی موږ به دنیا تر کوو، خپل خوږ ژوند به تر کوو، هر شی به ترک او پرېږدو، صرف خپل تعلیم دپاره او تعلم دپاره به ځان متوجه کوو، او نیت به هم خالص د الله رضا دپاره کوو، د سمعت نه او د ریا نه او د خلکو ته د ځان ښودنو نه به ځان ساتو، ځکه موږ تعلق به صرف د الله سره وي، یعنی الله سے جوړ او مخلوق سے توڑ. دغه جملې باندې موږ عمل کوو. دغه کې الف ته اشاره ده، نو ځکه ابتدا د علم په الف باندې کیږي چې موږ به ټول مخلوق پرېږدو او موږ به صرف او صرف مقصد او الله جل شانه رضا وي، د الله تعالی جل شانه دین باندې عمل کول وي. د پخوا وخت کې یو لوی عالم تیر شوی امام غزالی رحمت الله علیه. امام غزالی رحمه الله دا د ابو علی فرامدی رحمه الله مرید و او د سره باطینی تربیت و. پیغه وخت کې یو بادشاه و نظام الملک په نامه باندې مشهور و، اطوسی رحمه الله. هغه یوه مدرسه جوړه کړه، ډیر طالبان ورکې درس او تدریس کوله. یو وخت کې یو هیئت جوړ کو چې ته د طالبانو نه معلومات وکوي چې دوی د علم څه دپاره حاصلوي. هغه کسان چې رال مدرسې ته طالبانو نه پوښتنه کوله چې ته څه دپاره علم کوې، یو ورته ووایي چې ما پلار مفتی دی، زه دې دپاره علم کوم چې زه به هم مفتی شم، د پلار ځای به ونسم. بل طالب نه پوښتنه وکړه چې ته څه دپاره تعلیم کوې، وی ما پلار قاضي دی، دې دپاره زه تعلیم کوم چې بیا د پلار ځای ونسم، زه بیا هم قاضي شم. بل طالب نه پوښتنه وکړه چې ته څه دپاره تعلیم کوې، وی زه دې دپاره تعلیم کوم چې د بادشاه د علماو سره ډیر محبت دی او ډیر اکرام اعزاز یې کوي، زه به هم په خپل وخت کې معزز وم. کله چې د هیئت لاړو نظام الملک طوسی رحمه الله ته دا کیسه وکړله، نو هغه ډیر پریشانه شو چې دا خو صرف د دنیا حصول دپاره او د دنیا د اعزاز دپاره د خلک تعلیم کوي، دا خو د الله رضا دپاره او په علم باندې عمل کولو دپاره خواري نه کوي. نو اراده یې وکړه چې ټوله مدرسه ړانګه کړي او پرېږدي او کومه اعاشه ابتای چې ورته مقرر کړي وغه د دوی نه کټ کړي. خو دوی زه په خپله باندې هم یو ځلې ځم او نږدې نه د مدرسې طالبان ګورم چې دوی کوم نیت باندې د علم کوي. هغه چې کله مدرسې ته راغله طلباو نه پوښتنه وکړه، لکه څرنګه جوابونه چې هیئت ورته کړي وو د طالبانو هم هغسې جوابونه ورته وکړل. بس اراده یې وکړله چې مدرسه به یې د ړنګه شي، ختم شي. خو چې کله دروازې نه راووتله، په دروازې څنګ کې یو طالب پروت دی، سلام یې ورباندې وکړو، هغه سلام جواب یې ورکړو. هغه ورته وایي زه تا سره یو څو خبرې کول غواړم. طالب ورته وایي چې زه خو د خبرې کولو دپاره نه یم راغلی، زه خو د خپل تعلیم دپاره راغلی یم، خپل سبقان وایم، ما وخت ضایع کیږي. نو هغه ورته وایي چې نو ته تعلیم څه دپاره کوې؟ وایي زه تعلیم دې دپاره کوم چې ما نه الله تعالی رضا شي. د الله تعالی رضا په د علم باندې حاصلیږي چې ما ته هغه شیان معلوم شي چې دې کې د الله تعالی جل شانه رضا ده،
او ما ته هغه شیان معلوم شي چې په دې کې د الله تعالی جل شانه ناراضګي ده، نو بس په دې نیت باندې زه دا ته علم کوم او دلته پروت یم. نظام ملک توسی رحمه الله وفرمیل چې بس دغه یو طالب په وجه باندې ما ټوله مدرسه بیرته فعاله کړه. د یو طالب چې د الله تعالی رضا دپاره علم کوي بس دا هم کفایت کوي. هغه طالب څوک و؟ امام غزالی رحمه الله و چې امام د علومو دی. الله جل شانه ډیر لوی کمالات ورته نصیب کړي دي. نو علماو دې خبرې ته اشاره کړې دی چې دی واقعي نه دا معلومه شوله چې څوک علم کوي په دې نیت باندې به کوي چې زه خپل ځان اصلاح ور باندې وکم او بیا د نور اقرباو اصلاح ور باندې وکم او بیا د عالم اصلاح ور باندې وکم. لکه دې کې مفسرین حضراتو تطبیق کړی قو انفسکم و اهلیکم نارا، اول خپل ځان د اور نه وساته، بیا خپل اهل د اور نه وساته، و بیا نبی علیہ السلام مبارک ته امر شوی و انذر عشیرتک الاقربین، بیا خپل قبیله او ویروغه هم د اور نه وساته. او په اخر کې نبی علیه الصلاة والسلام ته حکم شوی بلغ ما انزل الیک، بیا د ټول چې ما درس ټول مخلوق ته ورسوه. نو دا د مونږ تاسو ټول ذمہواری دی په علم باندې به خپل ځان اصلاح کوو، د خپل قرآنی اصلاح وکوو، د خپل اقرباو اصلاح وکوو او بیا به د ټول عالم اصلاح کوو. په دې نیت باندې مونږ تاسو علم حاصلوو. نو مونږ تاسو ته الله تعالی جل شانه علم نصیب کوي. دا محمد قاسمی نانوتوی رحمه الله چې دارالعلوم دیوبند بانی دی، دنه چا یو ورځ پوښتنه وکړه چې نور خلکو هم ډیر علم کړی دی خو دومره اشاعت نه دی شوی لکه د تا علم اشاعت چې وشوه، د دې څه وجه دی؟ محمد قاسمی نانوتوی رحمه الله ورته وفرمایل چې نور خلک علم دې دپاره کوي چې زه د دین معارف وپېژنم، دقایق وپېژنم او د دین باندې زه پوه شم، خو زه علم په دې نیت باندې کوم چې زه د علم معارف او دقایق هم وپېژنم او په خپل علم باندې عمل هم وکم. هره جزیه چې ما ته مخته رسي زه په هغه باندې علم کوم، هغه علم ما ته حاصل شي نو بیا په هغه باندې زه عمل کوم. مونږ ته به په دارالعلوم حقانیه کې علامه فقیه العصر مفتی محمد فرید رحمه الله فرمایل چې علم په عمل باندې زده کیږي، چې که تاسو غواړئ چې مو علم زده شي نو علم باندې عمل کوئ. نو هر حدیث او هر جزئیات فقهاو چې تاسو مخته راشي نو هغې باندې تاسو عمل کوئ نو علم په عمل باندې زده کیږي. نو لحاظه مونږ تاسو به علم په دې نیت باندې کوو چې مونږ علم باندې عمل وکړو او صرف د علم تعلیم او تعلم نیت به نه ورکې کوو. او دې دپاره د غالب کې چې مونږ اشاره ورته وکړله چې په دې کې دې ته اشاره دی چې دا فنا فی المخارج دی، مونږ هم د ټول مخلوق نه پناه کیږو، د هیچا پروا به نه لرو، صرف د خپل علم د حصول دپاره به ټول هر څه متوجه کوو او د علم به الله تعالی جل شانه په مونږ باندې اثر مرتب کیږي. او بل د الف کې دی تاسو اشاره الف چې دی داسې مستقیم لیکلی شي، علماو لیکلی دی کې دې خبرې ته اشاره دی چې تاسو به استقامت په دین باندې کوئ. فاستقم کما امرت، نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک فرمایل چې زه سورۃ هود سپینګیری کړم او په سورۃ هود کې دغه آیات شریف فاستقم کما امرت داسې مستقیم په شریعت باندې اوسېږه لکه ما چې امر ته کړی دی. نو دا ډیره سخته جمله ده. نو نبی علیہ السلام مبارک وفرمایل دغه جملې زه سپینګیری کړم. ولهذا د الف کې اشاره استقامت ته ده چې کله ته دین علم حاصلوي بیا به استقامت کوي او استقامت چې تا کې نه وي درکې بیا ته علم نشي حاصلولی او که حاصل شي بیا تا په علم باندې ثمره هم نه مرتب کیږي. او بل که تاسو سوچ وي دغه الف چې دی یو داسې حرف دی چې بل حرف د سره نه یوځای کیږي، حرف نو سره متصل کیږي، بلکې دا د هر حرف نه منفصل وي، دی کې استقلال ورکی دی، دا یو مستقل حرف دی چې د یو حرف بل حرف سره متصل کیږي نه. نو دی کې دې ته هم اشاره د علماو لیکلي دي چې مونږ به مستقل مزاج وو او د چا د فشار او تسلط لاندې به نشو راتللی او مونږ ټول عمل به هغه وي چې هغه کوم د شریعت موافق وي
او د هغه نه به موږ ځانونه ساتو چې کوم شریعت موږ منع کړي یو. ځکه د عمل د قبولیت لپاره علماو 2 شرایط لیکلي دي. یو شرط دا دی چې په هغه نبی علیه الصلاة والسلام په سنتو باندې موافق وي، شریعت موافق وي. او دویم هغه دی چې عمل کې اخلاص ورکی وي. که یو عمل وي هغه د شریعت نه خلاف وي، که ډیر نیک عمل وي هم هغه د الله تعالی په نسبت باندې قبول نه دی. لکه علما کرام فرمایي چې د لمونځ خو ډیر لوی عبادت دی، خو که څوک په اوقات مکروهه کې کوي کسې ثواب نشته ګناه دی. د روژه ډیر لوی نیک عمل دی، که څوک په ایام تشریق او یوم العیدین کې کوي نو بیا ګناه دی. عمل دی خو شریعت نه خلاف دی. درود شریف خو ډیر لوی عمل دی. نبی علیه الصلاة والسلام ته د رسیدلو روحاني عظیمه طریقه درود شریف دی. او که څوک په ولي کې دی باندې ناس وي اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد وایي په هغه باندې بیا سجده سهو لازمیږي، ځکه شریعت نه خلاف یې وویلو. نو لحاظه د موږ هر عمل چې هغه د شریعت موافق وي هغه به د الله تعالی په نسبت باندې قبول وي. که موږ یو ډیر ښه عمل کوو خو چې د شریعت نه خلاف دی هغه د الله تعالی په نسبت باندې قبول نه دی. نو لحاظه په هر انسان باندې دومره علم ضروری دی چې خپل عمل وپیژني چې آیا دا د شریعت په چوکاټ کې دی او که خارج دی. نو یو د عمل د قبولیت لپاره لوی علامه هغه اتباع سنت دی. او دویم هغه عمل دی چې هغه کې اخلاص ورکی وي. یو سړی د ډیر نیک عمل کوي، موافق د شریعت کوي، خو لیکن هغه اراده ریا د خلکو د ځان خودل دي، یا سمعت یا شهرت وغیره دی، یا د چا د تاثیر لاندې عمل کوي، خپل عمل خوښ نه وي، نو دا